چې د الله او د الله د رسول سره به خیانت نه کوي. نو یو خو د دې نه خیانت مراد دا دی چې د الله احکامات کوم موږ الله سره وعده کړې ده او معاهده هم کړې ده چې لا اله الا الله او محمد رسول الله، چې ستا احکامات به منو، چې کم اوامر دي په هغې باندې به موږ عمل کوو، چې کم نواهي دي یعنې د کم شیز نه یې منې کړي وي د هغې نه به منې کوو. دا تاسو له موږ وعده ده. اوس دې وعده کې به خلاف ورزي هم نه کوي او خیانت هم نه کوي د الله او د الله د رسول سره. او د الله د رسول سره دا چې د هغه د طریقو د لاندې به زندګي تېرو. محمد رسول الله دغه مطلب دی. نو د الله او د الله د رسول سره هم دا وعده هغه موږ سره کړې ده او دا یو امانت یې موږ له راکړی دی، دې کې موږ خیانت نه کوو. یو خو د دې عام مطلب دا دی او دغه مطلب هم ضروري دی، یقیني دی. خو خاص د دې یو واقعه شوې وه. واقعه داسې وه چې دا خو خیر د غزوې بدر بیان دی، خو چونکې دا د غزوې او د جهاد بیان دی، نو هغې په وجه په جهاد په بیان کې دا واقعه په خندق کې شوې ده، د خندق د جهاد نه پس شوې ده. او واقعه داسې وه چې په مدینه منوره کې د یهودو څو قبیلې وې چې هغه قبیلې آبادې وې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې، او دقلته مضبوطې قبیلې وې. یو بني نذیر وه، یو بني قریظه وه، او یو بني قینقاع وه، او داسې د هغې شاخونه اوس او خزرج، دا مضبوطې قبیلې وې. او د دې نه ډېر یهودیان مسلمانان شوي مو، ایمان یې هم راوړی. نو نبی علیه السلام چې مدینې منورې ته راغی نو دوی سره یو معاهده وکړه. معاهده د احادیثو په کتابونو کې موجود هم ده، دقه شان په دې قرآن کې هم د هغې مختلفې وعدې بیان شوې دي په مختلفو صورتونو کې. زیاتتر به په دقه 30مه سپاره کې راشي، مستقل صورت دی. او داسې نور ځایونو کې هم 20مه کې هم دي، او د 10مه سپاره کې 11مه کې هم را روان دي. نبی علیه السلام دوی سره څه معاهده کړه. یو پکې دا وه چې ستاسو خو خیر بیل مذهب دی، ایمان هم په تاسو نه دی راوړی، او زمونږ بیل دی، خو د مدینه منوره زمونږ یو خپل کور دی، نو چې په دې څوک حمله کوي نو په ستاسو باندې کوي، موږ به تاسو سره مرګي رسول الله مبارک دی، خو په موږ څوک کوي تاسو به موږ سره یې، او موږ به یو ځای یو، کمباین به یو، او د نورو خلاف په ټولو ته یو ځای و. دا یو څو معاهدې شوې وې. هغې کې د بنو قریظه غداري وکړه د رسول الله مبارک سره، غداري وکړه، او د نورو خلکو ته یې رازونه ووې، او د رسول الله مبارک خلاف یې خو پوره مهم وچلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خندق د جهاد نه راغی نو زغره یې کوزه کړه. نو الله ورته ما خو ورته حکم نه وکړی چې ته زغره کوزه کړې. وی ولې یا الله؟ حضرت جبریل ورته وی الله راولېږلم چې تا ته خو ما حکم نه دی کړی چې ته دا زغره کوزه کړه. نو یې څه چل دی؟ وی اوس لاړ شه او بني قریظه غداري کړې، د هغوی محاصره وکړه. نو دا یو قبیله وه. نو رسول الله مبارک ځان سره ملګري کړل او د الله په حکم باندې لاړو، د بنو قریظه د قلاګانو نه محاصره وکړه، بس هغوی یې ګیر کړل، محصور یې کړل. رسول الله مبارک چې هغوی محصور کړل، څه چل ورسره وکړو؟ نبی علیه السلام د صحابو میټینګ راوغوښته چې دوی سره اوس څه چل وکړو. نو چا وی پیسې به ترې والو، غداري کړې ده. چا وی داسې سزا وله پکار دي، د مدینې منورې نه یو ښکل پکار دي. دا مختلف رایې رالې. دی بنو قریظه نه یو کس، صحابه خو پکې ډېر مسلمان شو، خو یو ډېر لوی سردار و، د هغه نوم و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه، لوی عظیم صحابي دی. رسول الله مبارک چونکې د هغه قبیله وه، نو نبی علیه السلام ورته وی سعده ستا څه رایه ده؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما رایه خو به رایې درکم، خو هغه رایې به دې خوښه نه شي، دا زما قوم دی، دې کې زما خپل خپلوان دي، خو زه چې کومه رایه در کوم هغه لږه بل شاني وي. څنګه؟
وی ټول چې څومره پکې بالغان دي دا به یو لخته کې او چې په کوم کې ښځې او ماشومان دي دا بله لخته کې او چې دا څومره بالغان دي ټول حلال کا وی وجه قتل یې کا تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې په یو سپاره کې را روان دي ما نه غزې ګډوډ شوي دی الله جبریل راولېږه وایي د سعد ابن معاذ خبره ټیک ده وی همدغه چل ورسره وکړه وی غداري کړې ده بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه وجنو یې هلته هغوی ته پته لګېدلې وه چې نبي علیه السلام میټینګ راوختی دی په دغې صحابو کې یو صحابي و د هغه نوم و ابولبابا رضی الله تعالی عنه هغه هم دا خبرې واورېدې نو د هغه هلته ماشومان مو خپلوان هم ډېر وو نو هسې هغه د ماشومانو له ورغې چې ابولبابا هلته ورغې نو هغوی رونیوه او ورته وی رسول الله مبارک زموږ متعلق څه فیصله خو نبی علیه السلام دا فیصله دغه وي سیکرټ وي څه به وي پښتو راز به دا فیصله به راز وي دا به چاته وایې نه نو دا ابولبابا چې لاړ هلته نو بس هلته هغوی ورته ویل څه چل نبی هغه ورته زه هل نه ویم ته داسې کې چې ښځې او زنانه او بوډاګان او ماشومان ورته ټول په خپو کې لوغړېدل چې فیصله څه رسول الله مبارک زما هغه ورته زه نه ویم خو بس چې دا ماشومان ورته په ژړا شو بس هغه مجبور شو بس په خولې یې څه ونه وی او داسې دا ګوته یې داسې کړه او داسې یې کړې بس هغه چې یاره ده چې دا وی دا ما څه چل وکړه دا خو ما د رسول الله مبارک راز ښکاره کړه او موږ ته هغه ویلو رسول الله مبارک ویلو چې دا شی به نه کوې دا خو ما ډېره لویه ګناه مانو شوه بس نیغ راغې ابولبابا او مسجد نبوي ته راننوته او نه صحابو ته نه رسول الله مبارک ته وی او نه غلال د مسجد نبوي او ستنده ای پورې ځان وتاړه دا خو ما زیاتې کړو خوراک څښاک یې په ځان بند کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې وویل راشه ابولبابا ځان تړلی دی وی دا ولې وی چې داسې چل یې شوی دی غلطي یې ته شوی دی رسول الله مبارک وی کو مال راغلی و نو ما به له د الله نه معافي غوښتې وه الله به معاف کړو خو ته خو فیصله خپله کړې ده اوس دې پیشه او رب پیشه بس چې د رب د طرف نه کومه فیصله راغله هغه به فیصلې بس د ځان تړلی و چې بس دا دسماتې ضرورت پې راغې بس صحابه به پرانستل دسمات یې به وکړه او رابغې واپس به یې تړه او ډېر معمولي کم خوراک پې کو څومره ورځې تیموره ځان تړلی و 2 میاشتې 2 میاشتې وحده دې کې د ده نظر هم لاړه کمزور هم شو او ډېر تکلیف کې شو بس 2 میاشتې پس الله رب العالمین وحی راولېږله چې ابولبابا توبه الله رب العالمین قبوله کړه او دې نه پس په دې داسې عمل نه کړي چې د الله او د الله د رسول سره یو کس خیانت کوي دا به نه کوي نو به توبه الله رب العالمین قبوله کړه او معاف شو کسان ولا رالل وی توبه دې قبوله شو نه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس نه پرانسته دغه پورې بدل دی یا رسول الله مبارک راغی او دا غستنې نه پرانسته صحابه ډېر لوی خلق دي ډېر عظیم خلق دي خلق دا صحابه ګناه غلطي دي صحابه انسانان پیغمبرانو صرف غلطي نه کیږي نور صحابه نه غلطي شي خو صحابه نه غلطي هم شي خو صحابه داسې توبه استي چې په مخ د کائنات کې و مور داسې بچی راونه لږ داسې توبه استي صحابه ګور ډېر سخت تیری کړی دی او ډېر مضبوطه توبه و ځکه خدای الله وته وي چې تاسو ناراضي مو تاسو زما ناراضي نو بس ابولبابا بیا د اخیستنې نه ځان رسول الله مبارک پرانسته تاسو د الله رب العالمین د رسول الله مبارک دغه مبارک جومات ته بوتلی نن هم اغستن موجود ده نن هم موجود ده او د هغې د پاسه لیکلي دي استوان ابولبابا او اوس یې په لاندې لیکلي دي استوان توبه او دا د رسول الله مبارک د کور او د عایشې بیبي یو ستنه ده د هغې ترمنځه دا ستن ده نه نه پې لیکل شوي دي چې دا هغه ستن وه چې ځان ابولبابا دلته تړلی او د قیامت د ورځې پورې یو
نشان پاتې شو چې سړی نه غلطي وشي توبه دی الله توبه بس او په هغې باندې توبه استناوې توبه لیکلې نو سړی هلته لاړ شي زه خو چې لومبۍ لاړ شم هلته او کله د ریاض الجنت موقع الله راکړي زه مور او پلار او نیا نیکه او دغه له او بچو له او ځان له به رستو نپل کوم لومبۍ هلته ورشم د توبې 2 رکعات وکړم خدای تاسو هم نصیب کړي نو عظیم مقام دی مبارک مقام دی نو دې آیاتونو کې الله رب العالمین ته دی بیان یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تخونوا الله مکوی خیانت دا اللہ سرا والرسول و دا رسول اللہ مبارک سرا وتخونوا او خیانت مکوی اماناتکم دا امانتون اخپلا مسلمان سرم دا امانت کی خیانت نکے دا گوری عظیم گناہ دا امانت کی خیانت دا عظیم گناہ دا لوی گناہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوسو حدیث ردے کرا غلی لکے وزلی ویلی دی چھ آیت المنافق 3 دا منافق سلی دری علامی دی کلا خبری کئی دروغ بوئی کلا وعدو کی داغی بخلاف کئی او کلا وصر امانت کی خودی شی ندی پا کی خیانت کئی دا منافق دی او رسول اللہ مبارک وی کو دی منظم کا یو کرو جم نیسی گوری دا کاری دا منافقات نو دا سا اوے تاسو دا حدیثو گوری رسول اللہ مبارک چی بکل دا جمعی خطبہ کولا دا ہری جمعی پا رس پا خطبہ کے او دا ہر اختر پا خطبہ کے او دا ہری نکاح پا خطبہ کے او دا ہری استسقاء پا خطبہ کے با یو دا تقوی بیانو او یو بے دا حدیث وی چی لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له دا کہ سری ایمان نشتا چی چاکے امانت نیوی خیانت کئی او آگے سری کی دین نشتا سوک چی وعدہ خلافی نو دا وعدی خلاف ورزی مکوے او پا امانت کے خیانت دا خود دومرا یو دا اللہ سر و بل دا بندگان و خمون پی جنوزا یو سیز مالی چاراک و دا تا سر امانت تے علیکہ زبا کی خیانت نکم دا دا امانت تے خوری دا امانت دا لپس دیر وسیع دے دا یاد ساتے داستر کے دا اللہ من سر سشی دے امانت دے کہ خیانت نکے ذکر اللہ پا قرآن کیو یعلم خائنت الاعین وما تخفی الصدور اللہ وی گوھے ساسو دستر کو خیانت ما تا معلوم دے چھ دا سے باقی چنچے کے وطاو گو رہے دا ما تا معلوم دے اللہ وی سا دستر کو دا خو پریدہ زستا پا ظلبانیم خبردارے وما تخفی الصدور سچ تاسو پا دیزل کے پٹوے زدا غینم خبردارے نستر کی امانت دا گو گناہ سشیری دا امانت دے اللہ دیکھے با خیانت نکوے دا خلے و دا جب زمون دا اللہ امانت دے او دقا امانت بعض وقت اللہ گوری وام لی سلی لنشی سلی کنشی سلی گنشی دا لازمہ دا اللہ امانت تے پدی بز صحیح کار کم دا او 10 مونز وغیرہ پدی بز دا گناہ کار نکو یہ دا امانت با اللہ یوزل والی روغ موٹ لاس پی بس پرو بزی دا سے اللہ دن دا دی حالات نو دا امانت لپس گوری دیر وسیع دے دیتا وہ پورا خیال کوئے دعاگانے کوئے داوے خدای پاکا منگ دا خیانت نو سادی منگ دا وعد خلافے نو سادی دا دعاگانے کہنے چھ صلی دعا کئی نو دیکھ دا کمالی چھ صلی تبیع رہا چھ ما خیال دا اللہ نغوارا مصفہ بیا دا گناہ کو نو دا قسم دا غو کرے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ و تاستپت لگی چھ دا عظیم گناہ دا او دا خیانت او دا وعد خلافی او دا عہد طول اول دا ولی کو منگا دا سا غارز دا پارا چی مال راشی او دا مال زده اولاد دا پارا دا کم خوار سلی دا دی دا پار لگیا دی نا اللہ وی وَعَلَمُوا پیشے چی انما اموالکم بیشک اعمالون استاسو و اولادکم او بچی استاسو فتنتن یو عظیم ازمیخت امتحان دی عظیم حقیقت دا دی اولاد مال دا عظیم ازمیخت امتحان دی خودی کہ آغا صلی خوش قسمت دے چی کامیاب شو زانی دا ٹھیک تا بچولا اوکا شریعت میں نکلے نہیں مال راجمہ کا خدا حلال راجمہ کا پٹیر مال باندے اللہ رب العالمین صلی بننے رسی گوارے دایات ساتھ ہے اولاد مخبولی عرص دغاو کا قسم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا خبول اولاد دا پار ذخیرہ پری دے دا حلالو
دا نه چې ستا بچي سبا بیا د بل په کوڅو کې لګیای دا رسول الله مبارک وایي ولې دا حدیث کې دي چې ستا بچي بیا د بل په در کې لګیاوي نه خو د حلال ولا کېده خو پلاټونه والا خو بنګلا والا خو جایداد والا خو پیسې ولا جمع د حلال خیانت باندې کې دا الله او ته یې اولاد بس که ارسوي کوا او کو جایز دی او کو ناجایز دی او کو حلال دی او کو حرام دی او کو مردار دی کوا الله وی دا بته اوکي خو دا ټول عظیم شی الله وی ما سره دی وان الله بشک الله تعالی عنده غسر اجر عظیم ډیر وی اجر دی دنیا کې هم در کوي آخرت کې هم در کوي الله دې دقیق منګراولي صدق الله مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ازم د جمع مرګري سردار بابا دعا وته کې الله داغه مغفرت نصیب خې انسانو ډېر نیک انسانو او بے زبان سړیو او یو ساده سړیو الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وسره دا هغه جهال وی خوشاله ولا الله ورکی او الله دې مغفرت نصیب کړي وارثان الله سبحانه